د هغې نه بعد یو ورور سوال کړی دی چې آیا په صحابه کرامو کې داسې صحابه کرام شتي چې هغوی د علم د طلب کولو د لاسه ودونه نه یې کړي؟ الجواب، اول خدا خبره یې ساتئ چې رسول صلی الله علیه وسلم ترغیب ورکړی دی امت ته چې تاسو نکاح وکئ او ودونه وکئ. په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا روایت دی چې بعض کسان د رسول صلی الله علیه وسلم کور ته راغلي، د رسول صلی الله علیه وسلم د عمل په باره کې تپوس وکړو، نو بیا هغه یو وایي چې لا اتزوج النساء، زه به واده بلکل نه کوم. وروسته بیا رسول صلی الله علیه وسلم چې کله راغی او د خبرې نه خبر شو، لاړ تقریر وکړو ما بال اقوام قالوا کذا وکذا، څه چل وي دا بعض خلک دا خبرې کوي. نو بیا به رسول صلی الله علیه وسلم وایي لکني اصلي وانام، زه خو د شپې لمونځ هم کوم او د کېږم، واصوم وافطر، روژه کوم هم بوزه کوم هم، واتزوج النساء او د ښځو سره ودونه کوم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. دا زما طریقه ده او که څوک پې عمل نه کوي نو هغه زما په امت کې نه دی. دې نه واضح شو چې واده کول د رسول صلی ترغیب ورکړی، ځکه په یو روایت کې دا راځي امام ابن ماجه رحمه الله راوړی دی، رسول صلی النکاح من سنتي، نکاح د چا سنت دی؟ رسول صلی دا زما سنت دی. او په صحابه کرامو کې داسې یو صحابي ما ته خو نه دی معلوم او نه په دې سیرت په دې کتابونو کې داسې راغلی چې هغه د علم طلب کولو د لاسه واده نه یې کړی. لکه وګوره دغه ته د خلفای راشدینو ته څومره غټ علما دي، او غالبا صحابه کرام چې دي د هغوی ښځې 2 3 4 دي، بلکې بعض پکې داسې دي چې هغوی بې شماره به یې طلاقې کړي دي او نورې کړي، او د هغې سره سره غټ علما دي. ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، علي بن ابي طالب، ټولو ډېر ډېر ودونه کړي او غټ علما هم دي. بعض پکې د لښکرو امیران دي مشهور، لکه عمرو بن عاص، ابو عبیده بن الجراح، خالد بن الولید، او دې ټولو ډېر ډېر ودونه کړي. داسې نه دي چې زموږ دا کار داسې چې ډېر واده نه شو کولی بلکل، بلکې هغه صحابي ته وګوره ابو هریره رضی الله عنه چې ټول نه زیات حدیثونه نقل کړي هغه هم واده کړی. ابو سعید الخدری، انس بن مالک، دوی ډېر روایتونه نقل کړي، عبدالله بن عمر، عبدالله بن عباس، عبدالله بن عمر، دې ټولو ډېر روایتونه نقل کړي او بیا هم هغوی ودونه کړي دي. ښه په یو روایت کې دا راځي، امام ترمذي دا روایت راوړی، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ارحم امتي بامتي ابو بکر، زما په امت کې رحم دله انسان هغه څوک دی؟ ابو بکر صدیق. واشدهم في امر الله عمر، او د الله په احکامو کې سخت انسان هغه څوک دی؟ عمر بن خطاب دی. واصدقهم حیاء عثمان بن عفان، او ټول نه زیات حیاناک هغه پکې عثمان بن عفان. واعلمهم بالحلال والحرام، او زما په امت کې چې څوک ډېر ښه پوهېږي په حلال او په حرام باندې هغه معاذ بن جبل دی رضی الله عنه. معاذ بن جبل هم واده و، لکه رسول صلی الله علیه وسلم زما په امت کې ډېر ښه پوهېږي په حلال او په حرام باندې هغه واده و. وافرضهم زید بن ثابت، او د میراث ته مسلو باندې چې څوک ښه پوهېږي هغه څوک دی؟ هغه زید بن ثابت. واقرأهم ابی بن کعب، او ټول نه ښایسته قرآن چې زما په امت کې وي هغه څوک دی؟ ابی بن کعب دی، او دې ټولو ودونه کړي. نو دا خبره کمزوري ده چې واده ټکره وخوري د څه سره؟ د علم طلب کولو سره، بلکې د دې سره ذهن تیزیږي. داسې کمزوري خبره چې واده او دا یو بل سره ټکره وکړي نه، چې یو سړی دواړه جمع کړي او کوشش کوي او محنت کوي، الله سبحانه وتعالی ته هغه لار څه کړي؟ هغه ورته اسانه کړي. والله اعلم. دا یو ورور سوال کړی دی چې زما عمر 22 کاله دی او ګیره مې نه راخیږي، او زه غواړم چې زما ګیره وي، نو آیا زه داسې دوايانې استعمالولی شم چې د هغې سره ویښته راخیږي؟ دا ناشنا سوال دی. یعنې څومره مین دی په دې ګیره باندې. هغه خلک به څه جواب ورکوي دي چې کمې لرکۍ پیسې ورکوي او لرکۍ، نو دا غریب په دې دغه کې دی چې دا به راخیږي او که نه به راخیږي. 22 کاله عمر دی، دا حرسناک دی د رسول صلی الله په طریقه باندې، د هغه په سنتو باندې. نو جواب دا دی چې اول خو دا خبره یاد ساتل پکار دي چې مسلمان له په هغه څه باندې راضي کېدل پکار دي کوم څه چې الله ورکړي. الله د دې رور په تقسیم کې دا ویښته د ګیرې د نه دي رسولي، نو دله پکار چې په دې باندې څه وکړي؟ صبر وکړي. دویمه خبره دا ده چې الله دې نه رانیسي، الله دې په دې خبره نه رانیسي چې ستا ګیره ولې نشتې، بلکې په دې رانیوکئ الله چې ولې دې لرې کړې ده، ولې دې وړه کړې ده، په دې الله رانیوکئ. او د سلفونو ډېر آثار نقل دي
چې ګیره به د چا نه وه نو ارمان به یې کوو که چېرته څوک راته میلاو شي په سرو زرو په سپینو زرو به زه د خپله ګیره ځان له والمه خو چې یو ویښته دوره باندې راخرڅ کړي ځکه چې دا ګیره دا ویښته دا د انسان ښایست دی د سړیتوب علامه ده د رسول وسلم مضبوطه طریقه ده الله دې به موږ برقرار ساتي بیا موږ دا وایو که داسې دوایي چې ته بالفرض یي چې د هغې د لاسه ویښته راخیږي او په هغې کې نقصان نه وي دا اهمه خبره ده چې په هغې کې نقصان نه وي نو دا دوایي استعمالولی شي علماو دا مسله په کتابونو کې راوړې ده دین کې یو مسله هم نه ده پاتې پخوانو علماو ذکر کړې ده یو سړی وایي چې پخوانو علماو چې هغو ته داسې دوایي نه هغوی سره وایي چې ویښته راخیږي پخوانو علماو دا مسله ذکر کړې ده مستحب طریقه ده چې ګیره غوړی ولې غوړی چې غټېږي ښکلي مزدار نو دې نه دا مسله ثابته شوه که ویښته ولې غوړی وروره ګیره ولې غوړی وایي چې غټه شي نه ده خو بلکل نه راخیږي نو دې هم داسې دوایي استعمالولی شي چې دا ویښته راوخیږي خو په شرط ته دی چې بدن له نقصان نه ورکوي څه ناشنا حالات دي خلک اوس اپریشنونه کوي یو ملک ته ځي بل ته ځي سر یې پکې شوي ویښته لګوي نن سبا ټول دغه قصه چلېږي فلاني ځای کې ولګوله بس پکې هغه نقلي غونته کې په سر یې ښودي حکم ویښته چې الله وله ورکوي نو هغه دی د نایبو دوکان کې وګذاري او چې د کوم باره کې به د الله تپوس کړي و یو سړی پکې د الله به تپوس کړي چې ولې ستا سر ولې پکې او ویښته په سر شتي نشتي کوم چې شتي سر تورې والې ده او په صحابه کرامو کې راته خوښ عمر بن خطاب رضی الله عنه پکې و منځ کې ویښته نه و خو سیرت یې څنګه سیرت ته چې سړی واوړي سړی زړه د سړي را ژوندی شي علي بن ابي طالب رضی الله عنه هغه په سیرت کې راځي چې هغه سخت پکې و سر په دې منځ کې بلکل هغه ویښته نه و صرف دې سیلونو ته ویښته و ولې سیرت ته وګوره څنګه عظیم انسان و ښه ګیره د دې علي بن ابي طالب څنګه و د سر خو یې دا حال دی درته ناشنا وویم د سر خو یې دا حال دی او د ګیرې دا حال دی و یو پیر په منبر ولاړو خطبه یې کوله نو کوم طرف ته چې د جومات دروازه و هغه طرف ته داسې وکتو نو سیلۍ را روانه وه نو دا ګیره وله اوچته کړه دا مخې وله پې پټ کړو دی د ګیرې حال دی او د سر د ویښتو دا حال دی خو دا د ګیرې دا ویښته دا د عبادت دی د دې به تپوس کیږي او د سر دا ویښته د دې څه تپوس خو نشته چې وایي ته یعنې که د سر د ویښتو دي چې د کمالي خبره د دې ډمانو چې څومره ښایسته ویښته دي ځکه چې دوی ټول عمر دغه کار دی ویښته کته کوي اوبره کوي کته کوي اوبره کوي بلکې د دې دپاره دوی دا خبره ما اورېدلې سړی حیران شي وایي دا ویښته دوی په هر نایي او په دغه باندې داسې نه واړه کوي د دې دپاره خصوصي د انګریزانو د ملکونو نه نایان راځي هغه وله واړه کوي خو څه ویښته یې ډېر مزداري څه مؤمن چې د څه خیال ساتي ګوره علماو مسلې لیکلې د څه شي وایي تیل لګوه په ګیره چې څه شي غټی شي دمان د دغه سر د ویښتو غم وړي دي نو مؤمنان هغه د ګیرو هغه ویښتو غم وړي الله سبحانه وتعالی زموږ ځوانانو له توفیق ورکړي چې هغوی دا ګیرې پرېږدي د رسول وسلم په طریقه باندې والله اعلم ښه دا یوې خور تپوس کړی دی چې یو زنانه د حیض په حالات کې نو په دغه ټیم کې دا ویښته لرې کولی شي د بدن نه یا نوکونه واړه کولی شي او که نه دا ډېر ښکلی سوال دی او ډېره ښه مسله ده بله چې ورور ما باندې بله ملاحظه وکړه ما ته راورسېده بیا چې ته ډېر ښه بیانونه کوې خو دا بعض مسلې ته ډېرې واضح بیانوي او دا بیانونه ښځې موري وایي نو زه خو دا مسله بیانوم د ښځو لپاره دا مسله سړو ته خو نشتي چا ته بیانو دا مسله خو ده د ښځو نو خو پرې چې ښځې واوري که نه او دا غټه مسله ده غالبا زموږ زنانه د هغوی په زړونو کې دا زموږ د زنانو غالبا په زړونو کې دا خبره پرته ده چې د حیض په ورځو کې ویښته نشي لرې کولی نوکونه نشي واړه کولی اوبه به جسم نه وړي او دا ټول وهمیات دي او پالتو خبرې دي او د دې لپاره چې دی نو دغه هم ذکر کړي دي بعض خبرې وایي که څوک دا چل کوي نو د قیامت په ورځ به
د قیامت په ورځ به دا پلیتي یعنی د حیض د پلیتي چې کومه ده دا به پې بیا الله ولګي او دا به ترې نه پاکېږي او دا به د همیشه لپاره داسې دا قیسې به جوړې کړي او دا ټول پالتو خبرې بلکل زنانه د حیض په ورځو کې ویښته هم لرې کولی شي د بدن نه او نوکونه هم واړه کولی شي او د جنابت غسل هم کولی شي نو چې سړی ماته وایي چې حیض کې جنابت کوم ځای کې راځي راځي که نه راځي نو کوروالی ورسره څنګه کې خو حیض کې ده او جنابت خو د کوروالي د لاسه راځي که او داسې کیدی شي چې د حیض د راتلو نه مخکې جنابت راغلی او حیض راشي دا خو صحیح شوه خو بل یو حال هم شته احتلام ورته وشي احتلام وشي او زنانه ته وشي په خوب کې او په هغې باندې غسل لازم شو دا به لامبي که نه به لامبي لامبي به نو زنانه د حیض په ورځو کې لامبلی هم شي سر هم لمدولی شي ویښته هم لمدولی شي د جسم د سیسې نه ویښته لرې کولی شي او نوکونه هم واړه کولی شي والله اعلم دا یې ورور تپوس کړی دی چې آیا زنانه د جمعې په ورځ چې د جمعې د منځه دپاره کوم بانګ ویلی کېږي د هغې نه بعد اخیستل خرڅول کولی شي او که نه الجواب د دې یو نیم کس ته د سوال نه پته لږ ډېر پوه سړی او د بعضو د دې سوال نه پته لږ چې څه دی ځکه د امام صاحب رحمه الله امام ابو حنیفه رحمه الله الله دې اوس زموږ ملاقات په جنت الفردوس کې وکړي هغه درس کې ناست نو یو کس راغی وی یو قیمتي چوغه اچولې وه او یو غټ پټکی پسې تړلی و نو امام صاحب وایي که چې دا څوک عالم دی د بلې علاقې نه راغی نو په هغه ورځ د امام صاحب په خپو باندې دړو نو به یې درس کې د خپې غځولې وي نو چې دی ولیدو یې خپې راټولې کړې عالم دی و بهر نه راغلی دی ادبا او احتراما هغه ډېر هغه خلکو به د دین ډېر قدر او احترام کوو بیا په آخره کې امام صاحب وایي که څوک څه سوال کوي هغه وایي زه سوال کوم امام صاحب زړه کې راځي الله دې خیر کړي د سوال به هم خطرناک څنګه چې دا لباس خطرناک دی نو هغه دا سوال وکړو که دا سوال هېڅ خبر دا صحیح دی چې د روژه ماتې ټیم څه دی یعنی روژه کله ماتول پکار دی امام صاحب ورته چې نور ډوب شي چې کله نور ډوب شو نو دا د روژې د ماتولو ټیم شو وی امام صاحب که چېرته دا نور ډوب نه شي نو بیا امام صاحب خپې وغځولې په موږ باندې دومره تکلیف هسې تېر کړو موږ غټ سړی راغلی نو دا اوس سوال شو چې نور که بالکل ډوب نه شي نو بیا نو داسې چېرته کیدی شي چې نور نه ډوبېږي نو دې بعض وروڼو دا سوالونه ډېر مزېدار دي لکه اوس د دې وروڼو دا سوال چې زنانه اخیستل خرڅول کولی شي او که نه مطلب ده چې دی په دې پوه دی چې سړي نه شي کولی په قرآن کې دا دی یا ایها الذین آمنوا اذا نودي للصلاة من یوم الجمعه یا ایمانونو کله چې جمعې د منځه دپاره اواز وکړی شي یعنې بانګ ویلی شي فاسعوا الى ذکر الله وذروا البیع منځه له ځئ او بیع او خرڅول اخیستل دا څه شو دا منع شو دا نشي کولی دا حرام دی خو په دې کې هغه خلک داخل دي چې په چا باندې د جمعې دا مونځ دا پې فرض دی هغه پکې داخل دي هغوی باندې دا کار حرام دی او چې په چا باندې د جمعې مونځ لازم نه دی نو هغوی دپاره اخیستل خرڅول څه دي جایز دي مثال زنانه یا ماشوم یا مسافر په سفر باندې نو په دوی باندې جمعې مونځ خو لازم نه دی که نو دوی دا کار کولی شي خو دلته یو فایده ته ذکر کوم هغه ده که په دې زنانه پسې یو کس راغی او دې څه سامان خرڅو او دا سړی تې اخلي او په ده باندې د جمعې مونځ لازم دی او دا ښځه پې دا سامان خرڅوي نو دواړه ګناهګار دي سړی خو په دې ګناهګار ځکه چې دی خو منع دی دی نه زنانه په دې ګناهګاره شو چې دا ورسره په دې کار کې شریکه شو مرسته ورسره کوي په دې ورسېږي که نه والله اعلم دا یو ورو سوال کړی دی چې یو امام دی چې کله هغه طهارت حاصلو نو په اوبو یې طهارت نه دی حاصل کړی تیمم یې کړی دی آیا په ده پسې هغه خلک مونځ کولی شي او که نه کوم چې طهارت په اوبو حاصل کړی لکه امام څه کړي دي تیمم یې کړی دی او شاته خلکو سیل کړی دی چاردام یې کړی ښه باقاعده په اوبو سره د دوی مونځ په هغه پسې شاته کېږي او که نه الجواب چې بلکل کېږي په دې کې دې څه حرج څه کې څه خبره ده
په تیمم سره چې کوم طهارت حاصلیږي په هغې سره انسان هر عبادت کولی شي. نو بالکل د دې امام اودس هغه څه دی هغه صحیح دی. په ده پسې دغه خلک شاته مونځ کولی شي کوم چې د طهارت په اوبو سره حاصل کړی دی. والله اعلم. دا ورو سوال کړی دی چې یو سړی داسې ووایي چې زه زر پیرې قسم خورم زر پیرې چې زه به دا کار نه کوم او بیا وکوي نو په ده باندې څو کفارې دي؟ تاسو وایئ. ولې یو دا عدد زر قسم نه شو؟ نه درې یو ثابتي دا قسم زر دام یو کی وجه څه ده؟ نه د یو کار دپاره ویلي. الله سبحانه تعالی زموږ د ملګري او د دې مشر په ژوند کې برکت واچوي. په ډېرو ځایونو کې د دې هلکانو نه مخکې یو جواب راکوي او ډېر داسې سوالونه چې زه وکړم چې دې جواب کړي څوک ملګري رانه کړي خو دوی راکوي. نو الله جل په علم کې مزید اضافه ورکړي. دی جواب دی چې دا قسم د دې لپاره یوه کفاره ده. وجه دا ده چې د کوم کار دپاره قسم خوړل هغه یو کار دی. لکه دې قسمونه زر خوري او یو لاک خوري خو دا به څه حسابېږي؟ د یو قسم دی نو په ده باندې یوه کفاره شوه. والله اعلم. دا ورو سوال کړی دی چې اوس مقیم سړی دی یعنې په خپل ځای کې دی په سفر نه دی او دوه مونځونه یو ځای کې نو دی به بیا د سنت په څه طریقه کوي د مانځه نه بعد چې کوم سنت او په څه طریقه کوي؟ الجواب لکه اوس یو سړی دی مقیم دی مونږ وایو چې د باران د لاسې دوه مونځونه څه کړو هغه یو ځای کړو ماسپښین مازدیګر ماښام ماسخوتن نو دې چې د دوه مونځونه یو ځای اوس د ماسپښین او مازدیګر یو ځای کړو نو خو واضح دی چې د ماسپښین سنت هغه مخکې وشو مخکینی سنت مخکې وشو وروستنی سنت به کله کوي د مازدیګر د منځه نه بعد مازدیګر مونځ یې وکړو که نه د دې نه بعد به بیا دغه سنت کوي ماښام او ماسخوتن یو ځای کړو نو چې کله دی سلام وګرځي د ماسخوتن د منځه نه نو بیا به دی څه کوم سنت وکړي د ماښام هغه به وکړي بیا به د ماسخوتن هغه سنت وکړي او بیا به څه وکړي بیا به پسې ویتر وکړي په دې طریقې سره به دی سنت کوي والله اعلم. دی ورور شو سوالونه کړي دي یو کس دی چې د هغه نه مور خفه وه او هغه مړه شوې ده او اوس د ده د کور ډېر بد حالات دي رزق ډېر تنګ دی او ماشومان بچي دي د لپاره څه کول پکار دي چې حالات یې بدل شي؟ جواب دا داسې حالاتونه دی الله سبحانه تعالی موږ ساتي چې د یو سړي نه مور پلار خفه او په هغه حال کې دې مړه شي ځکه چې دی د قبره پورې د زنکدنه پورې د ساه وتو پورې به دې ځان ملامته کوي او څه کېږي پکې داسې نه لکه داسې پکې څه نه کېږي چې دا راپاسي او دی ته معافي وغواړي هغو ته ووایي چې ورته موږ معاف کړی او په دې کې یو روایت چې رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې یو کس مړ کېدو او ملګرو ته کلمه ویله خو کلمه یې نشوه ویلی هغوی رسول صلی ته وویل رسول صلی لاړ رسول صلی وی مور رښتیا وایو یا رسول رښتیا چې رسول صلی دننه ورغی بوډۍ مور ناسته وه څه وه بوډۍ دا تې خفه وه مخ یې اړولی او د زوی په دې خبره رسول صلی ته معاف کړو نه یې معاف کړو بیا رسول وی صحیح ده اور ته به لاړ شي نه نه یا رسول الله نه یعنې خفه شوه چې څنګه دې دا وویل هلته کلمه ووایي نو کلمه ورته نصیب شو نو دا همه خبره یې د ساتئ چې کله یو سړي د مور پلار خفه که نه الله ورته د مرګ په وخت کې د کلمې د ویلو توفیق نه ورکوي نو بیا د کومونه چې په هغه حال کې تلي ما ته پته چې دې ډېر غټ سوچ او فکر به یې د دغه ورور سره چې اوس زه څه وکړم نو اوس دا کول پکار دي چې د دې ګناه توبه هغه ته الله سبحانه وتعالی طرف ته رجوع وکړي وجاړي بار بار الله نه دغه سوال وکړي چې الله ما معاف کړه دا خطا زمانه شي دا ګناه زمانه شي په مخه یعنې دا خپل یو طریقه جوړ کړي چې دعا غواړي دا پکې غواړه او الله مهربانه باچا دی ور دې بخي
دویمه ده چې دغه مور چې کومه وفات شوې ده او د ملګري نه خفه وه د هغې په نوم باندې د خیر کارونه وکړه، د هغې په نوم باندې چې ته صدقه جاریه، د هغې په نوم باندې بل څه داسې خیر او ښېګړې کاري نو هغه وکړه. درېیمه ده چې الله سبحانه وتعالی د ټول کورنۍ رجوع کوي چې د کورنۍ حالت ټول خراب دي نو ټول د الله ته رجوع وکړي او عبادات ته نه پرېږدي، د منځه اهتمام دې کوي، بچو له دیني تعلیم ورکوي نو انشاءالله په کور کې به برکت راشي. او د ټولو ته نصیحت دی چې مور پلار مه خفه کوئ ځکه چې د مرګ ژوند څه پته نه لګي. داسې هم کیدی شي چې تا نه لاړ شي، دا غټه خبره ده، او داسې هم کیدی شي چې ته ترې لاړ شي. په داسې حال کې چې تا راضي کړي نه دي او ته مړ شو، دا هم ګوره د سوچ خبره ده. لکه یوازې دا د سوچ نه ده چې مور پلار مړه شي او زما نه خفه وي، دا هم د سوچ خبره چې ته مړ شي او تا راضي کړي نه وي نو ستا له طرف نه به څوک راضي کړي. دویم سوال دی رور دا کړی چې کله مړی وشي او بل انسان د هغه دپاره دعا کوي، لاړ شي دعا کوي تعزیت دپاره، نو په څه طریقه به کوي؟ په دې طریقه به کوي چې دعا به کوي او لاس به ورسره نه اوچتوي، ځکه چې د رسول صلی الله علیه وسلم نه دا ثابته دی چې هغه تعزیت له تللی دی. ډېر خلک وفات شوي دي په هغه وخت کې او رسول صلی الله علیه وسلم د هغوی دپاره دعاګانې غوښتي دي، خو په یو ځای کې دا نه ثابت چې رسول صلی الله علیه وسلم پکې لاسونه اوچت کړي. دریم سوال دا دی چې یو سړی څه شي ته ګوري یا ګپ شپ لګوي د زنانه سره او د ده نه مني لاړه شي، نو آیا غسل پې لازم دی او که نه؟ یو مني تلی او یو مذي تلی، مذي هغه سپینو اوبو ته وایي چې سړي ته احساس هم د هغې د وتو نه کېږي. ماته داسې ښکاري چې دا رور د دغې تپوس کوي، ځکه چې سړی د خپلې زنانه سره ګپ شپ لګوي یا که داسې ولیاذ بالله چې ته یو فحش تصویر یا څه شي ته وګوري نو دا مزي اکثر د سړي نه ځي، نو د دې سره غسل نه لازمیږي، صرف اودس به کوي بیا او دغه ځای به وینځي په کوم ځای چې مزي لګېدلې ده او عورت به خپل وینځي. او که دی چې نه مني تې تلې ده نو که دا مني تې تلي او سره د خونه خونې ته اغستی او مني ته وتلي نو بیا پې غسل څه دی؟ بیا پې غسل لازم دی. والله اعلم. ګوره غوره طریقه دا ده چې کم خطیب خطبه وکړي چې هغه امامتي وکړي، او دا جایز دی چې خطبه یو کس وکړي او امامتي بیا بل کس وکړي، خصوصا په هغه حالاتو کې لکه د دې نه به عادت او روټین نه جوړی په مخ. کله نه کله داسې وشي چې هغه کم چې اصلي خطیب دی هغه بیمار دی، لکه منځه ته ودرېدی نه شي یا تلاوت نه شي کولی، بله څه مشکل دی ورته، هېڅ خبره نه، خطبه دې هغه وکړي او بیا دې منځه ته بل کس ور مخکې شي، خو د دې نه عامه طریقه هغه جوړول نه دي پکار. الله اعلم. دا مسله خو موږ مخکې بیانه کړې ده بار بار چې د مزی په دې مسله کې الله سبحانه وتعالی د اسانتیا ورکړې ده چې په دې باندې صرف اوبه ونولې دا کافي ده. لکه کوم ځای چې ته ته ښکاره شو چې دغه ځای باندې د اوبه لګېدلي دي د مزی ده نو په هغې صرف اوبه ونوله نو دغه ځای څه شو؟ دا صفا شو. وجه د هغې دا ده چې دا داسې مسله ده چې سړو ته ډېره راځي او خصوصا هغه سړي ته ډېره راځي چې د هغه شهوت ډېري نو هغه ته دا مسله ډېره راځي. نو که بار بار ورته سړی چې دا کپړه به نه چوړی او مږې به او ایس وینځي داسې وینځي نو بیا به ورته خبره ګرانه شي، نو ځکه شریعت په دې کې دغه اسانتیا ورکړې ده. والله اعلم. د چا کار جایز دی؟ د دې چا چې بچی شوی دی که نه د دې انډیوالانو دا کار جایز دی او که نه؟ نو دا نه ده په کار داسې. دا عقیقه چې ده د ماشوم په پیدایش باندې
د دې کول پکار دي الا دا چې هغه انسان چې دغه طاقت نه هغه د نشته نو بیا د ملګری په دې باندې مجبوره کول نو د زیاتې دی چې تا ته پته چې ویل د غریب سره څه نشته ته پورې خطه او خطه اخره کې هغه مجبور شي او دا غوښه راوړي او پته نشي چې دا خوري دوی په څه دغه باندې خوري زه خپل ځان چې سړی وینم چې زړه نه کېږي یو کار ته حالات خراب دی زه په زور اشاره بیا به خورم څنګه او دا غریب د کور خرچه نشته یا په قرضې دي یا په ډېرې مسلې زه دې ته ناسم چې دا ګډ دی راوړي چې زه ته یو دوه نوڼې واخلم یا غوښه ترې وخورم نو داسې نه ده پکار حالاتو ته کته پکاري کله کله د انډیوالان د ملګري زیاتې کوي په ملګرتیا کې او په انډیوالۍ کې د الله سبحانه تعالی یېره پکار ده په هر حال کې عدل او انصاف پکار دی که په تا باندې را اشتباه وکړي داسې قرضې د باندې غریبي کور نه ټلیفون کوي زموږ خرچې نشته او تا دلته ملګري وي ګډ راوړه الله علیک والله اعلم دا غوښه دا غوښه نه ده حرامه خو موږ د دې کسانو خبره کوو د څوک چې دا په ده باندې زبردستي کوي او مجبوره کوي دوی له نه ده پکار ستاسو سوال دی لکه الله به دې تپوس کوي او که نه دا ښکلی سوال دی چې مور پلار یو بچی وبخي په دواړو حالاتو کې که دا بچي د الله نه بخانه غواړي او مور پلار یې وبخي نو د ده خبره بلکل ختمه شوه یو حق د الله دی نو بل حق د مور پلار دی نو دته د مور پلار حق مو بخلی شو او د الله حق او ته مو بخلی شو او دا کم چې مور پلار بخلی دی او د الله نه بخانه نه ده غوښتې نو په ده باندې د چا حق پاتې شو د الله حق پې پاتې شو صحیح ده چې مور پلار خو زړه کې نرمي ده وي موږ بخلی خو الله خو به دې تپوس کوي چې تا ته خو ما ویلي چې ښه ورسره کوه تا ولې نه دي کړي ښه نو هلته دې معاف شو او د چا حق پې پاتې شو د الله حق پې پاتې شو والله اعلم صحیح خبره ده د سلفونه د ډېرو سلفونه نقل او د امام مالک رحمه الله هم نقل هغوی چې د رسول الله وسلم د سنت د دې مثال د هغه کشتۍ ده کوم چې نوح علیه السلام چې څوک دې ته ختلی دی یا بد شوي دي چې څوک پاتې شوي دي تباه شوي دي لکه د نوح علیه السلام نه چې خلک پاتې شوي تباه شو دا خو واضحه خبره ده موږ د دنیا ته راغلي د الله د بندګۍ دپاره په طریقه د رسول الله وسلم نو جو د رسول وسلم طریقه دې پرېښودې نو کامیابي به د کوم ځای نه راشي بیا خو تباهي ده والله اعلم امام مالک ته امام مالک ابن انس او یو دی انس ابن مالک دا څوک دی انس ابن مالک دا د رسول خادم صحابي دی انس ابن مالک رضی الله عنه او دا امام مالک ابن انس دا امام مالک ابن انس دی والله اعلم چې جایز دی او که نه نه لکه د څه وضاحت وکړي چې دا کار واجب دی او که نه مخکې کېده په کار دي د صف ته او که نه او داسې سوال دی چې صف کې ځای خالي پاتې شي د دې خوا کس به د دې خوا کېږي او که نه د شا نه به یو کس مخکې کېږي او که نه نو په مانځه کې کله ناکله دا خوځېده د خپل ځینه واجب شي لکه خوځېده د سب ته پوره کولو دپاره اوس حدیث کې دا راځي رسول الله وسلم سوی وایي سپونه برابر کوي خپې د خپو سره ولګوي او اوږې د اوږو سره او که داسې نه کوي الله به ستاسو په زړونو کې اختلافات راولي نو مطلب ده چې دا کار څه دی لازم دی نو چې لازم دی او په منځ کې ځای خالي شو نو ته به ورته اخوا شي او که نه اخوا کېږي څوک د عباس داسې عباس پکې وایي دومره کلک به ودرېږي چې د خپې نه لاندې د سیلې هم تېره نه شي داسې ولاړ به که هر څه کېږي هر څه چې کېږي ولاړ به نو دا غلطه خبره بلکې دا صف پوره کول څه دي دا واجب دي دا لازم دي والله اعلم